د انګلیش ژبې د ګرامر او قواعدو په کورس کې به نن موږ د جملې سنټنس 15 قسمونه زده کوو. دا ویډیو د انګلیش ژبې د زده کوونکو سټوډنټس لپاره د مختلف قسمه ټیسټونو ازموینو لکه ایټا NTS CSS PMS د تیاری لپاره او په انګلیسي ژبه کې د خبرو کولو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. نو راځئ چې خپل نننی درس شروع کړو. السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. د ټولو نه مخکې دې راځو چې سنټنس جمله څه ته وایي. جمله د لفظونو یو داسې مجموعي لفظونه راجمع شي او هغه موږ له یو پوره مطلب راکوي، موږ یې په مطلب باندې پوهیږو، نو دغې ته ویل کېږي جمله. او دې ته موږ عام خبره هم وایو. یوه خبره، یوه جمله سنټنس خبرې ته وایي. نو اوس راځو ټایپس آف سنټنسز لا. ټایپس وایي قسمونو ته، چې د جملې څومره ډولونه دي، څومره قسمونه دي. نو په دوو طریقو سره دي دا. یو د جملې قسمونه دي بای فنکشن. فنکشن وایي کار ته، مطلب ته، چې د جملې څه مطلب دی، د مطلب په لحاظ سره د جملې څومره ډولونه دي، څومره قسمونه دي. دغه شانتي بای سټرکچر، د جوړښت په لحاظ سره د جملې څومره قسمونه دي. نو په دې ویډیو کې موږ صرف د فنکشن په لحاظ سره قسمونه وایو. ټایپس آف سنټنسز بای فنکشن، د جملې قسمونه د مطلب په لحاظ سره چې د هغې څه مطلب دی. نو دا ډیر زیات مهم دي. نو د مطلب په لحاظ سره، د کار په لحاظ سره د جملې 15 قسمونه دي. اولنی قسم دی اسرټیو سنټنس، خبرونکې جمله، یا دې ته دویم نوم ډیکلیریټیو سنټنس هم ویل کېږي، بیانیه جمله. اسرټیو سنټنس ورته هم ویل کېږي او ډیکلیریټیو سنټنس ورته هم ویل کېږي. These sentences simply give information, idea, opinion. دا څنګه جملې؟ دا داسې جملې چې دا موږ له یو ساده خبره موږ ته کوي. یو ساده خبره موږ ته کوي، موږ له معلومات راکوي په ساده انداز سره، یا موږ ته یو سوچ، یو فکر هغه ظاهروي. دا یو ساده خبره، معلوماتي، سوچي. نو دې ته موږ وایو ډیکلیریټیو یا اسرټیو سنټنس. دا په دوه قسمه کیدی شي، یو پازیټیو یا افرمیټیو کیدی شي. پازیټیو او افرمیټیو وایي چې په هغې کې د یو کار کول ظاهر شوي، په هغې کې د یو کار کولی، نو هغې ته موږ پازیټیو یا افرمیټیو وایو، مثبت. او دغه شانتې دا نیګیټیو هم کیدی شي چې په هغې کې یو کار نه کولی. لکه مثال په طور باندې پازیټیو کې موږ اخیستی شو چې د دې مثال دی he is a student، هغه یو زده کوونکی دی. نو دا جمله دا اسرټیو یا ډیکلیریټیو سنټنس دی، خو په هغې کې دا پازیټیو جمله ده، مطلب د یو کار کول، د یو څیز کیدل پکې ظاهر شوي دي. دغه شانتې دویم مثال دی I like apples، زه مڼې خوښوم. دا یو عامه ساده خبره ده، نو دا هم اسرټیو یا ډیکلیریټیو سنټنس دی او په هغې کې پازیټیو دی، افرمیټیو دی. پازیټیو افرمیټیو دوه نومونه ورته ویل کېږي. She does not watch TV، هغه ټلویزیون نه ګوري، هغه ټلویزیون TV نه ګوري. نو دا اوس نیګیټیو سنټنس دی، مطلب منفي جمله ده، یو کار نه کول دی پکې. نو لنډه دا خبره شوه چې اسرټیو سنټنس یا ډیکلیریټیو سنټنس دا دواړه نومونه ورته ویل کېږي. خبرونکې جمله یا بیانیه جمله هغه جملې چې په هغې کې موږ ته په ساده انداز سره څه معلومات یا څه سوچ، فکر هغه راکړی شي، یا د یو کس رایه هغه ویلی شي. او دا موږ سره پازیټیو افرمیټیو مثبت کیدی شي، مطلب چې یو کار کولی پکې، او نیګیټیو مطلب منفي هم کیدی شي چې یو کار نه کولی پکې. او دا جمله به ختمیږي په فول سټاپ سره، مطلب د دې جملې په اخره کې به یو وړوکی ټکی، یو نشان به، یو ډاټ په دې باندې به دا ختمیږي. د جملې دویم قسم دی انټراګیټیو سنټنسز، پوښتنیزې جملې یا سوالیه جملې. These sentences ask questions، په دې جملې کې پوښتنې کیږي، په دې جملو کې پوښتنې، سوالونه کیږي، تپوسونه کیږي. نو دا سوالیه جملې دي، پوښتنه په دې کې کیږي. لکه مثال په طور باندې Are you hungry، ته وږی یې، دا یو تپوس دی، یو پوښتنه ده. What is your name، ستا نوم څه دی. Where do you live، ته چېرته اوسیږي. دا ټول دا انټراګیټیو سنټنسز دي، او دا به ختمیږي په دې یو نشان باندې چې دې ته ویل کېږي ساین آف انټروګیشن
یا کوېسچن مارک د داسې جملو په اخره کې به دا یو نشان راځي چې دې ته د تپوس نشان ویل کېږي. ساین اپ انټروګیشن یا کوېسچن مارک دې ته ویل کېږي. د جملو دریم قسم دی افرمیټیو سنټنسز، حکمي جملې. دا داسې جملې these sentences give commands. دې سنټنسز کې دې جملو کې دې خبرو کې کمانډز ورکول کېږي، مطلب حکم چاته کېږي د یو کار کولو، انسټرکشن ورکول کېږي، هدایات چاته ورکول کېږي د یو کار په باره کې چې دا کار داسې وکړه. پولایټ ریکویسټس، په دې کې پولایټ ریکویسټ د چا نه کېږي، مطلب غوښتنه د چا نه کېږي، په ښې طریقې سره د یو کار کولو غوښتنه کېږي. لکه مثال په طور باندې اولنی مثال دی sit down. دا یو جمله ده. sit down مطلب دی کېنه. نو په دې کې یو حکم شوی دی، نو دا افرمیټیو سنټنس دی. افرمیټیو حکمي جمله ده. پلیز listen to me. مهرباني وکړه زما خبرې واوره. نو په دې کې د چا نه یو ریکویسټ شوی دی، یو غوښتنه شوې ده چې زما د خبرې واوره. be careful. احتیاط وکړه. په دې کې چاته یو انسټرکشن ورکړی، یو هدایت ورکړی چې دا کار داسې وکړه. افرمیټیو سنټنس موږ هغې ته وایو چې پای کې حکم شوی یا له چا نه یو غوښتنه شوي یا یو مشوره چاله ورکړی شوي، او په دې کې دعاګانې هم شامل دي. دعاګانې، بددعا، خواهش، دا هم په دې کې شامل دي. د جملو څلورم قسم دی ایکسکلیمیټري سنټنسز، جذباتي جملې. دا هغه جملې دي expresses strong emotions. دا ظاهري مضبوط احساسات لایک جای، لکه خوشحالي، سرپرایز، حیرانېدل، انګر، غصه اټسټرا وغیره. دا هغه جملې دي چې په دې کې ډېر مضبوط احساسات دي، جذبات دي پکې. په جذباتو په وخت کې یا ډېر زیاتې حیرانتیا په وخت کې یا د غصې په وخت کې چې کومې جملې وویلی شي نو هغې ته ایکسکلیمیټري سنټنسز وایي. لکه مثال په طور باندې what a beautiful day. څومره ښایسته ورځ ده. د ډېر زیاته احساسات دي په دې کې، ډېر زیاته خوشحالي ده په دې کې یا حیرانتیا ده په دې کې. دویمه جمله ده oh no I lost my phone. اوه نه، ما خپل موبایل له لاسه ورکړو یا ما خپل موبایل زما نه ورک شو، زما موبایل زما نه ورک شو. نو په دې جمله کې خفګان دی، مطلب strong emotions دي پکې، احساسات دي، جذبات دي پکې. دغه شانتي درېیمه جمله ده how lucky you are. ته څومره بختور یې. یو کس ته ته څومره بختور یې، نو په دې کې هم strong emotions. د دې جملې په اخر کې به دا یو نشان راځي چې دې ته ویل کېږي sign up exclamation. نو د داسې جملو په اخر کې به داسې نشان راځي. د جملو پنځم قسم دی optative sentences. دا هغه جملې دي چې دا ظاهري wishes، خواهشات، prayers، دعاګانې، blessings or curses یا بددعاګانې. دا اصل کې دعاګانې یا بددعاګانې یا خواهشات دا په imperative sentences کې راځي. imperative sentences کې هم دا راځي. بعضې خلک د جملو 4 قسمونه وایي، دا optative sentences پکې نه وایي. د هغې وجه دا ده چې په imperative sentences کې حکمي جملو کې دا راله، دا خبرې په هغو کې رالې. خو په اولډ چې کوم کورسز دي یا ځینې کتابونه داسې دي چې په هغې کې دا 5م قسم جدا ورکړی، نو د دې د وجې نه دا موږ ایکسپلین کوو چې بیا تاسو ته هېڅ قسمه مسله پاتې نه شي. نو چې کوم نیو ماډرن چې کوم انګلیش بوکس دي نو په هغې کې امپیریټیو سنټنسز کې دا راغلي دي، مطلب هلته 4 ذکر، 5م موږ دلته ستاسو د فایدې لپاره ذکر کوو چې آفټیټیو سنټنس هغې ته وایي چې په هغې کې خواهشات دي، دعاګانې پکې. لکه د دې مثالونه دي may Allah bless you. الله دې برکت درکړي. دا یو دعا ده، نو دا موږ سره آفټیټیو سنټنس دی. may you live long. خدای دې تعالی اوږد عمر درکړي، الله دې تعالی اوږد عمر درکړي، دا هم یو دعا ده. may he rest in peace. خدای دې ورته جنت ورکړي، الله دې ورته جنت ورکړي، دا هم دعا ده. نو دعاګانې چې کوم دی دعاییه جملې دې ته وایي، نو دا آفټیټیو سنټنسز شوي. نو دا 5 قسمونه د جملې. اوس د یو قسم له واپس راځو او د دې واپس تاسو ته یو ریویژن کوو چې تاسو ښه پوه شئ. اولنی موږ قسم وایو assertive یا declarative sentences. دا بیانیه جملې، خبرونکي جملې، ساده خبرې، معلومات، یو سوچ، یو فکر.
دا موږ سره افارمیټیو پازیټیو هم کیدای شي، مطلب یو کار پکې کولی، یا نیگیټیو یو کار نه کولی، دا دواړه په دې کې کیدای شي. دویم قسم موږ وایا انټراګیټیو سنټنسز، سوالیه یا پوښتنیزې جملې چې پای کې یو تپوس یې، لکه هاو آر یو، ته څنګه یې. دغشانتې دریم قسم موږ وایا افارمیټیو سنټنسز، حکمي جملې چې پای کې حکم یې، مشوره یې، دعا یې یا غوښتنه یې، لکه مثال په طور باندې سیټ ډاون، کینا. څلورم قسم موږ وایو ایکسکلیمیټري سنټنسز، جذباتي جملې چې پای کې ډېر زیات جذباتي، ډېر زیات خوشحالي، غم د وجې نه هغه جملې ویل کېږي. پنځم قسم موږ وایو اپټیټیو سنټنسز چې پای کې دعایي، بد دعایي یا یو خواهش. اوس راځو ستاسو نه موږ د دې سبق په باره کې یو ټیسټ، یو ازموینه اخلو. تاسو موږ ته په کمنټ کې د دې جواب راکړئ، نو ستاسو پریکټس هم وشي، په دې باندې تاسو ټرای وکړئ. اولنۍ جمله ده Are you happy؟ آیا ته خوشحاله یې؟ نو تاسو ولیکئ چې دا جمله دا کم قسم جمله ده. دا اسرټیو ده، دغه شانتې دا افارمیټیو ده، که نه انټراګیټیو ده، که نه اپټیټیو ده، که ایکسکلیمیټري سنټنس ده. نو د دې قسم موږ ته ولیکئ. دویمه جمله ده He is my friend، هغه زما دوست دی، ملګری مې دی. دا کم قسم جمله ده، دا موږ ته ولیکئ. Please be quiet، مهرباني وکړه خاموش شه، غلی شه، چوپ شه. نو دا کم قسم جمله ده. نو دا تاسو موږ ته کامنټ سیکشن کې هم لیکلی شئ، په خپله هم په دې باندې ټرای کولی شئ. واو دیټس ګریټ، واو دا خو ډېر زبردست دی. پنځمه جمله ده May your dreams come true، الله دې ستا خوبونه رښتیا کړي. نو تاسو موږ ته د دې پنځو جملو باره کې ولیکئ چې دا کم قسمه جملې دي. نو دا زموږ پنځم درس د انګلیش ژبې د ګریمر او قواعدو په کورس کې. د دې نه مخکې موږ 3 درسونه ویلي دي، 3 ویډیوګانو کې. هغه ویډیوګانې که تاسو نه کتلي، هغه ویډیوګانې تاسو ضرور وګورئ. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. ویډیو در سره لایک کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.